د افغانستان او هندوستان د لوبې پوره جزئیات د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ وخت مو بخیر. هندوستان له افغانستان نه د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ وګټله. د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمې شل اوریزو سیالۍ کې هم افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې سره یې دغه لوبلړۍ وګټله. په دوهمې سیالۍ کې افغانستان د 183 منډو هدف ټاکلی و او کوربه لوبډلې په 14 اوور کې د 4 ویکټو په تاوان پوره کړ. د دې لوبې پچه هم هندي لوبډلې مشر ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړې وه. په افغان توپ وهونکو کې ګلبدین نایب تر ټولو ښه وځلید. هغه په 35 توپونو 50 منډې وکړې. دغه راز نجیب الله زدران 23، مجیب الرحمن 21 او کریم جنت بیا 20 منډې وکړې. دا په شل اوریز کرکټ لومړی ځل دی چې افغانستان د هند پر وړاندې 102 منډې کوي. په هندي توپ اچوونکي کې ارشدیپ سنګ 3، اکشر پټیل او روی بیشنوي 2 لوبغاړي وسوځول. کوربه لوبډلې که څه هم د لوبې په لومړي اوور کې لوبډلې مشر روهیت شرما له لاسه ورکړ، خو د جایسوال او شیوام دوبي اوږدې ملګرتیا هند هدف ته ورساوه. جایسوال 68 او دوبي 63 ناسوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې کریم جنت 2، فضل حق فاروقي او نوین الحق یوه ویکټه وسوځوله. د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې هم هند افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د لوبلړۍ وروستۍ لوبه په د روانې جنوري میاشتې په 18 نیټه په بنګلور ښار کې ترسره شي.